الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو معززو ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې بعضې زنانه له نارینه‌و سره په لباس کې مشابهت کوي، یعنی د هغوی سره چې کوم لباس خاص وي هغه زنانه استعمالوي، او یا بعضې نارینه په زینت کې د ښځو سره مشابهت کوي چې کوم زینت له ښځو سره خاص وي بعضې نارینه هغه استعمالوي. نو دغه مشابهت په شریعت کې څنګه دی؟ قدرمند ستاسو په جواب کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوه صحیح احادیث پیش کړم. اول حدیث حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ثلاثه لا يدخلون الجنه، درې کسان دي چې هغه به جنت ته داخل نسی. الدیوث من الرجال، په نارینه‌و کې هغه څوک چې جنت ته نه داخلیږي چې هغه دیوث وي. والرجلة من النساء، او په ښځو کې هغه ښځه چې هغه مشابهت کوونکې وي. ومدمن الخمر، او شراب چښونکی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه صحابه کرامو بیا پوښتنه وکړله: اما مدمن الخمر فقد عرفناه، هغه شراب چښونکی خو موږ پیژنو. فما الدیوث من الرجال، په نارینه‌و کې دا دیوث څوک دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: دیوث هغه څوک دی چې پردي خلک، اجنبیان خلک د ده کور ته راځي، د ده کور ته داخلیږي، دی یې پروا نه کوي. الذي لا يبالي من دخل على اهله، چې دی په دې سره پروا نه کوي چې پردي نارینه یې کور ته داخلیږي. صحابه کرامو بیا پوښتنه ځینې وکړله: فما الرجلة من النساء، دا مشابهت کوونکې کومه ښځه ده، د چا سره مشابهت؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل: التي تشبه بالرجال، دا هغه ښځه ده چې هغه د نارینه‌و سره مشابهت کوي. دغه حدیث شریف صحیح حدیث شریف دی. په شعب الایمان کې علامه طبراني رحمت الله علیه راخیستی دی په 14 جز صفحه 262 کې. دا شان ترغیب و ترهیب د علامه منذري صاحب هغه راخیستی دی په جلد 3 صفحه 178 کې، او دا شان په 2 جلد صفحه 228 کې بیا راخیستی دی او فرمایلی دی چې دا حدیث صحیح دی. دویم حدیث هغه بخاري شریف کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لعنت پر هغه خلکو باندې ویلی دی چې هغه مشابهت سره کوي. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي: لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغو خلکو باندې لعنت ویلی دی چې هغه د ښځو سره مشابهت کوي. والمتشبهات من النساء بالرجال، او پر هغه ښځو باندې لعنت ویلی دی چې هغه د نارینه‌و سره په لباس کې او یا په زینت کې مشابهت کوي. نو معززو معلومه خبره ده چې دا د نارینه‌و دپاره هم مشابهت جایز نه دی، هغه که په لباس کې وي، هغه که په حرکاتو کې وي، هغه که په صفاتو کې وي. دا شان د ښځو دپاره د نارینه‌و سره مشابهت کول دا جایز نه دی، هغه که په حرکاتو کې وي، که په لباس کې وي، او که په نورو افعالو کې وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.